السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسو به جوړ او روغ ویاست. ملګرو څنګه کولی سو د شعرونو او غوره ویناو څخه او داسې نورو لیکنو څخه اپلیکیشن جوړ کړو. نو دغه اپلیکیشن چې دی د په نامه د اپلیکیشن جوړونکی دی. زموږ د ټیلیګرام چینل څخه تاسو ډاونلوډ کړئ او کوم ملګري دغه ویډیو په یوټیوب کې ګوري، لاندې ډسکرپشن کې لینک پروت دی او دغه اپلیکیشن جوړونکی دې ډاونلوډ کړي. نو راځو اپلیکیشن جوړونکی خلاصوو. اول به تاسو دغه صفحه راوي، په دغه صفحې بیا به راسئ دغه درې خط کې به ووهئ، بیا به نو دا چې مو ووهل بیا به راسئ دغه ځای ته نوی اپلیکیشن جوړول، بیا به دا ځای تاسو ته راخلاص. نو راځو غواړو چې خپل د اپلیکیشن ته اوله صفحه جوړه کړو. بیا به تاسو راسئ تنظیمات ته، دلته تاسو ته لیکلي د ښودنې وخت، او دلته تاسو کولی شئ چې تاسو اوله صفحه چې تاسو یا انځور ورکړئ او تاسو څه ولیکئ، اوله صفحه ستاسو باید تر 2 ثانیو پورې وي. زه راځم اوله صفحه دلته راولم. موږ اوله صفحه باید تر 4 ثانیو پورې، بعد هغو به دوهمې صفحې ته ولاړ شي. نو دلته راځو دغه یو رنګ دا په ووهو، دلته راځو څلور رنګه موږ انتخابولی سو او تصویر مو انتخابولی سو. زه راځم یو رنګ انتخابوم، بیا دلته راځم رنګ ځای ته، بیا دلته راځم یو رنګ انتخابوم. ما دا رنګ انتخاب کړئ، تاسو دلته کتلی شئ خپل رنګ، خپل اوله صفحه دا موږ اوله صفحه ده. بیا راځو دې ځای وځو، د دې ځای کار خلاص شو، بیا راځو دغه ځای ته سمول. دلته چې تاسو رالاست دلته تاسو کتلی شئ، د دې ځای تاسو تصویر اخیستلی شئ. دا ستاسو لیکنه پر رسته خوا کېږي او پر منځ کېږي او چپ خوا کېږي، او دلته تاسو رنګ انتخابولی شئ، او دلته د متن رنګ انتخابولی شئ، او دلته داسې ستاسو فونټ چې دی ستاسو متن چې دی پنډېږي، او دلته بیا تاسو د لیکنې سم سایز چې دی څومره زموږ لیکنې غټه وي هغه انتخابولی شئ. زه راځم پر دغه منځ باندې وهم، بیا راځم دلته یو څه لیکم. نو زه دلته بیا راځم دا وهم، دا خوندي کول، بیا راځو دلته دغه ځای ته راځم، دا لیک بڼې دلته راځم. تاسو کولی شئ دلته د کاریال خپل دلته اپلیکیشن دلته لیک بڼې لري، او اوس دلته تاسو کولی شئ دا ځای به تاسو ووهئ. دلته تاسو کولی شئ د نن اپلیکیشن فونټ انتخاب کړئ، دلته خپل حافظې څخه مې راخیستی شي. زه راځم د حافظې څخه خپل د موبایل حافظې څخه د فونټ لرم، فونټ ته راځم، دلته راځم 15 فونټ انتخابوم. دلته تاسو نوم ورکړئ، هر نوم چې ورکوئ. بیا راځم بیرته لومړۍ صفحې ته سمول ته راځم، دلته ورځم دا متن داسې کپي کوم، بیا راځم دا خپل فونټ تاسو دلته راخیستی شئ په دغه ځای کې، دلته خپل متن ته فونټ اچولی شئ. دغه ما انتخاب کړی و، اوس دا دلته رالی، او بیا راځم د لیکنې سایز لوړوم، 5 پورې راولم. دا چې مې د 5 پورې راویستی، نو د دې رنګ اړوم، رنګ یې تاسو دلته اړولی شئ. دلته به زه راسم دغه رنګ په انتخاب کړم، دا رنګ ما انتخاب کړئ. بیا راځم دلته ورته لیکم ښه راغلاست، دا هم کپي کوم، بیرته راځم دغه فونټ ور اچوم، فونټ چې مې ور واچوئ لیکنې سایز غټوم، په دغه یې دروم، او بیا راځم دلته لیکنې رنګ اړوم، رنګ زه راځم دغه سور رنګ ورکوم. تاسو دلته نور څه هم لیکلی شئ، زه نور لیکم
ما دا ولیکل ملګرو زه راځم د دې رنګ کاپي کوم راځم دلته د رنګ تغییروم زه راځم دغه شین رنګ ورکوم دلته تاسو خپل صفحه کتلی سئ دلته تاسو خپل صفحه کتلی سئ موږ صفحه به څه شکل کې راغلې نو دا زموږ اوله صفحه ده او د دغه رنګ راته تغییروم هیله ده چې زموږ چینل سره شریک کړئ او د بیا خبرو تو بټن هم ووهئ تاسو دلته کتلی سئ دا زموږ اوله صفحه ده